متعصبینو او هغه پښتنو ته مې پیغام ده چې د یو غله په مرګ باندې ویر کوي او نظام ته وایي چې تاسو د جګړې اصول نه مراعتوئ. نو له نظام نه د موږ هم ګیله ده چې تاسو عصبي قوه مرکز مړ کوه. نو خیر د هغه که په تاسو ډز یم کړی وي، تاسو خو به دومره پوښتنه ترې کړې وه چې عصب جانه موږ دې په کوم جي وولو؟ په پاستا دې وولو، په هډوکی دې وولو، په سر دې وولو، د مخې له خوا دې وولو، د شا له خوا دې وولو، په کلشینکوف دې وولو، په تمانچه دې وولو، په پیکا دې وولو، د موټر لاندې دې کو، سیند ته دې واچوو. دا پوښتنه خو په تاسو حق وه چې تاسو له حسیب نه کړی وای، بیا مو ویشتلی وای. دا څومره زیاتی تاسو کوئ چې یو مجرم وژنئ، کم از کم پوښتنه خو ترې وکئ چې آخري وصیت دې څه شی ده، آخري ارمان دې څه شی ده، څه رقم دې مړ کړو. نو پاس له هغه چې هغه تاسو ته اجازه درکړې وای، تاسو به بیا اقدام کړی وای. دموکراتان، کمونستان، غرب پلوي، غله، کوتاه طریق سخت درنه خفه دي په دې مرګ باندې، او زمونږ له زړه وینې څاڅي. څه وکړو؟ هی هی افسوس، هی هی افسوس. جګړې اصول